د اکادمي ادبیات پاکستان پېښور څانګې لخوا په حیات آباد پېښور کې د اکادمي ادبیات په آډیټوریم کې 2 ورځنی صوبایي کانفرنس کامیابۍ سره ترسره شو. د اکادمي ادبیات پاکستان د چیر پرسن محترمه ډاکټر نجیبه عارف، ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالباسط او صوبایي اعزازي ډایرکټر ډاکټر ګلزار جلال یوسفزۍ په موجودګۍ کې د خیبر پښتونخوا گورنر ښاغلي فیصل کریم کونډي د مشر میلمه په حیثیت د کانفرنس پرانسته وکړه. د صوبې مشهور ادبي شخصیتونه د اردو ژبې معتبر نوم ډاکټر نذیر تبسم، د پښتو ژبې د روان اثر د لوی قد و قامت تخلیقکار رحمت شاه سایل او فعاله قلمکاره محترمه کلثوم زیب، د چترالی ژبې نامتو ادیب پروفیسر اسرارالدین، د سرایکي ژبې توانا نوم حبیب موهانا او د هندکو ژبې قابل قدر لیکوال سید ماجد شاه د افتتاحي غونډې په صدارتي مجلس کې شامل وو. غونډه د قاری شاهد الاعظم الازهري په اواز د کلام پاک تلاوت سره شروع شوه. ورپسې د پاکستان قومي ترانه واورول شوه چې په احترام کې ټول ګډونوال ودرېدل او خاموشۍ سره یې په مؤدبانه انداز ترانه واورېده. د خیبر پښتونخوا معاصر تناظر په سرلیک افتتاحي سیشن ته د مشر میلمه په حیثیت گورنر ښاغلي فیصل کریم کونډي خصوصي وینا وکړه. گورنر وویل چې موږ د خپلو شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو په تخلیقي صلاحیتونو او علمي بصیرت پوره باور لرو. دا کانفرنس به د عصري ادب په هکله د بنیاد کاڼی ثابت شي چې د ټولنیزو اقدارو او روایاتو پوره عکاسي به وکړي. گورنر فیصل کریم کونډي وویل چې په کال 1976 کې زموږ د ستر قائد شهید ذوالفقار علي بټو د حکومت په دور کې د یوې خپلواکه ادارې په حیث د پاکستان اکیډمي آف لیټرز بنیاد کېښودی شو او نن دا اداره نه یوازې په ملکي ادبي منظرنامه کې د یو روښانه مینار حیثیت لري بلکې په ملکي او غیر ملکي کچ ورته د یوې معتبرې او فعالې ادارې حیثیت ترلاسه دی. گورنر په ډاګه کړه چې د ټولې صوبې د لیکونکو او ادبي حلقو دپاره د گورنر هاوس پېښور دروازې پرانیستې دي او موږ به د ادب او فن د ودې دپاره هره ممکنه مرسته کوو. ښاغلي گورنر وویل چې ادب د هرې کمې ټولنې او معاشرې د فکري تربیت، روادارۍ او مثبت طرز فکر یوه اهمه ذریعه ده. پاکستان اکیډمي آف لیټرز په شان اداره د قومي ژبو، ثقافت او تاریخ په وده او پرمختیا کې بنیادي کردار ترسره کوي. د دې نه وړاندې د هرکلي وینا کې د اکادمي ادبیات پاکستان چیر پرسن ډاکټر نجیبه عارف د ټولو ګډونوالو تود هرکلی وکړ. जिन्होंने अपने मसरूफ वक्त का कुछ हिस्सा इस इदारे के लिए वक्त किया और न सिर्फ इस इजलास में शरीक हुए बल्कि इसके राइटर्स हाउस का इफ्तिताह किया. अकादमी अदबियात की ये इमारत और राइटर्स हाउस की ये सहूलत इस सूबे के अदीबों की लगातार मेहनत, काविश और कई बरस की जिद्दोजहद का नतीजा है और हम सबको बेहद अजीज है. ये इदारा सूबे भर के अदीबों के लिए हाजिर है. यहाँ सूबे भर की कोई भी अदबी तंजीम अपना प्रोग्राम कर सकती है. तालीमी और सरकारी इदारों के लिए भी ये ऑडिटोरियम मुकर्ररा शराइत पर दस्तयाब है. आज के बाद से इसका राइटर्स हाउस भी
दूर दराज से आने वाले अदीबों के लिए मुकर्ररा सहूलत बख्श नफ्तों पर दस्तयाब होगा। मैं खैबर पख्तूनख्वा को इस राइटर्स हाउस की बाकायदा इफ्तिताह पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। हमें उम्मीद है कि जनाब गवर्नर साहब यूं ही इस इदारे की सरपरस्ती फरमाते रहेंगे और अदीबों के इस इदारे को उन्हीं के इस्तेमाल के محترمه ډاکټر نجیبه عارف ووی منګه غواړو چې د پښتونخوا د ټولو ژبو حق ادا کړی شو او پښتو خو دلته د ټولو نه غټه ژبه ده. د پښتو حقونه ډیر زیات دي او موږ غواړو چې دغه ټول ادیبان هم وقدرو او د پښتونخوا د ټولو ژبو ادب ته بره د راتللو او پرمختګ او ترقۍ موقع ورکو. د اکادمي ادبیات پاکستان د پیښور دفتر د ادبي تقریبونو مشر او ناظم پروفیسر ډاکټر ګلزار جلال یوسفزۍ د ګډونوالو مننه وکړه او دا کانفرنس یې د قلم، لیک او تخلیق د لارې د امن، سولې، د فکري هماهنګۍ د صوبې د ټولو قامي ژبو او ادیبانو د ترقۍ او ودې یو غوره کاوش وګرځولو. ډاکټر ګلزار جلال یوسفزي ووی چې روان حالات او عصري ضرورتونه د قلم د خاوندانو، نقادانو، شاعرانو او ادیبانو نه د زیات معیاري لیکونو او تخلیقونو غوښتنه کوي. د غونډې د نظامت کولو په تمهید کې ښاغلي ډاکټر عباسین یوسفزي د خیبر پښتونخوا صوبې د ادب په حواله ووی چې د دې سیمې په ادب کې یو ډیر ځلنده او خاص کردار دی. د دې ځای نه د اردو ادب بنیادونه د دې سیمې د پښتنو په سر ایښودل شوي دي. پښتنو په دې کې یو ډیر لوی کردار ادا کړی دی او په تاریخ کې دا سیمه یو ډیر لوی حیثیت لري، ځکه یې حفیظ جالندري د خیبر په باره کې په نظم لیکلو مجبور کړی و. نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول کھلتے ہیں مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں. نوموړو او مشهور ادیبانو ښاغلي نورالامین یوسفزي، ښاغلي سلمان علي شاه او ښاغلي سید ماجد شاه په ترتیب سره په پښتو، اردو او هندکو کې اساسي خبرې وکړې. ښاغلي نورالامین یوسفزي د پښتو د معاصر ادب تقاضې د سرلیک لاندې د خپلې مقالې لنډیز کې سیاسي، تهذیبي او ثقافتي حالات بیان کړل. نورالامین یوسفزي ووی دې وخت کې چې موږ په اقتصادي توګه د نړیوال کلي حصه جوړ شوي یو، په داسې حالاتو کې چې موږ د اقتصادي بحران سره مخ شوي هم یو او حالاتو سره سره آلات هم بدل شوي دي او خیالات دغه سره تګ ته تیار نه دي. IT او ټولنیزې رسنیو سره د دنیا تناوونه راښکلي شوي دي. سرمایه‌دارو او کارپوریټ اکانومي هر څه په خپلو لاسو کې اخیستي دي. د وسایلو جنګونه هم شروع دي، علاقایي جنګونه هم روان دي، قدرونه هم په زوال کې دي او په روحاني توګه دنیا هم دیوالیه شوې ده او خلک د یو بل نه لرې کیږي. نو په داسې حالاتو کې ټول شاعران، په خاص توګه د پښتو شاعران دا ادراک لري، که لري نو په خپلو تخلیقاتو کې د دې هر څه اظهار کړی دی. که کړی یې دی نو څنګه یې کړی دی؟ آیا د دې باره کې دې منفي تاثرات لري او که مثبت لري؟ او دا تاثرات دې څنګه لري؟ او دا جدید څیزونه او نوي اصناف چې راغلي دي لکه نثرم او د تنقید معیارونه، نفسیاتي تنقید، صحتیاتي تنقید وغیره. آیا د پښتو شاعر او ادیب سره چې کم نقاد دی نو دا پروفیشنل نقاد دی او کنا شوقیه نقاد دی؟ او دی آیا د نړۍ د دې ټولو حالاتو نه خبر دی او که نه دی؟ د پښتو ادب کې دی
نوې وینه یا سا اچولی شي او که نشي اچولی، او د شعر و ادب په اصنافو او موضوعاتو لحاظ سره او د سټرکچر په لحاظ چې په افسانه کې کم بدلون راغلی دی او د جدیدیت نه پس د مابعد جدیدیت کمې هواګانې رالوتې دي، نو په دې ټولو باندې آیا د پښتو ادیب شاعر او لیکوال پوهیږي، او که پوهیږي نو دی چې په ادب کې یا د پښتو ادب کې کم سفر کوي نو آیا د مثال د هغه ډرایور دی او که نه دی، کم چې په مخ کې لویه شیشه کې هم ګوري او په وړه شیشه کې شاته هم ګوري، یعنی آیا دی په دې قادر دی چې دی په خپلو لیکنو کې اثري تقاضې هم پوره کړي، فني او جمالیاتي تقاضې هم پوره کړي، او چې دی خپل نوي کول ته که نارینه دي او که زنانه دي چې هغوی د پرون په غیږ کې د نن په لار سبا ته بوسي. دا او داسې ځینې نور اهم سوالونه ښاغلي نورالامین یوسفزي د ګډونوالو په مخ کې کېښودل. په دې موقع د خیبر پښتونخوا گورنر په اکادمي ادبیات پاکستان پیښور کې د پښتونخوا رایټرز هاوس افتتاح هم وکړه. غونډه کې د ځانګړي پښتني رقص ماهر اسفندیار خټک ثقافتي رقص وړاندې کولو سره د محفل ښکلا زیاته کړه. सड़क पैदा सड़क पैदा और सब जीवन और सब په دې موقع پیښور کې د خانه فرنګ ایران ډایرکټر جنرال ډاکټر حسین چاقومی، ډي جي ریاض احمد او د ایران ډیپټي کونسلر جنرال حسن مازمی هم موجود وو. د صوبائی کانفرنس د کثیر اللسانی مشاعرے اور فروغ امن میں خیبر پختونخوا کے ادب کا کردار، خیبر پختونخوا میں فکشن کے امکانات، خیبر پختونخوا میں شعر و سخن کے آفاق، خیبر پختونخوا میں غیر افسانوی اور بچوں کا ادب، خیبر پختونخوا کی زبانیں اور ان کا ادب، تھیٹر، ڈرامہ اور فلم، خیبر پختونخوا کا منظرنامہ په موضوعاتو د ځینو اجلاسونو نمونې به تاسو ډېر زر زموږ په نورو ویډیوګانو کې وګورئ. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.